بسم الله الرحمن الرحیم د کاليفورنيا د پرمټ ازموینې کارا پښتنې او ځوابونه په پښتو ژبه وم درس ده. یوه شپېتمه پوښتنه: کله تاسو غواړئ د چپ لوري د تاوېدو له لوري څخه منځ ته ولاړ شئ او د چپ څخه پارکینګ ته داخل شئ، نو څه باید وکړئ؟ بې له دې چې د چپ تاوېدو لوري ته داخل شئ، سملاسي تاو شئ. د پارکینګ څخه مخکې لږ څه د چپ د تاوېدو لوري ته داخل شئ. په بشپړ ډول د چپ د تاوېدو لوري ته داخل شئ تر څو ترافیک بند شي. سم ځواب دی په بشپړ ډول د چپ د تاوېدو لوري ته داخل شئ تر څو ترافیک بند شي. راځم دوه شپېتمې پوښتنې ته. د څلور سړکیزې لویې لارې یا فریوی پر مهال د ټریلر د کش کولو په وخت کې چلوونکی باید په کوم لوري سړک کې تیر شي؟ د منځنیو دوو لارو څخه هر یوه، د ښي اړخ د دوو لارو څخه هر یوه، د چپ اړخ یا د کیڼ اړخ د دوو لارو څخه هر یوه. سم ځواب دی د ښي اړخ د دوو لارو څخه هر یوه. راځم درې شپېتمې پوښتنې ته. دا نښه څه معنا؟ سړک به سخت تاو ولري. چلوونکی باید د ښي لوري تاوېدو لپاره د شین غشي تر څرګندېدو پورې انتظار وباسي. د مخامخ ښي لوری به تړل کیږي. راځو، سم ځواب دی چلوونکی باید د ښي لوري تاوېدو لپاره د شین غشي تر څرګندېدو پورې انتظار وباسي. راځم څلور شپېتمې پوښتنې ته. کله چې تاسو داسې څلور لارې ته نږدې کیږئ چې د سټاپ یا ییلډ نښه ونه لري، د تېرېدو حق د کوم وسایطو وي یا د چا حق دی؟ هغه موټرونه چې په سیده په سړک روان دي، هغه موټرونه چې په داسې سړک روان وي چې څلور لارې پای ته رسېږي، هغه موټرونه چې سړک ته تاویږي. سم ځواب دی هغه موټرونه چې سیده په سړک روان وي. راځم پنځه شپېتمې پوښتنې ته. له کوم ځای څخه باید د بشپړ تاوېدو لپاره استفاده ونشي؟ د اورګاډي د پټلۍ په څلور لارې کې په پارکینګ کې. سم ځواب دی د اورګاډي د پټلۍ په څلور لارې کې. راځم شپږ شپېتمې پوښتنې ته. هغه څلور لارې لپاره چې پکې ړندې زاویې یا بلاینډ سپاټ موجود وي، قانوني حد د سرعت څو دی؟ 15 مایله په ساعت، 10 مایله په ساعت، 15 مایله په ساعت. سم ځواب دی 15 مایله په ساعت. راځم اووه شپېتمې پوښتنه. په یخو او لمده هوا کې د پلونو او هوایي سړکونو یا اورپاس په اړه کومه خبره سمه ده؟ یخ نه وهي ځکه چې د کانکریټونو څخه جوړ شوی دی. معمولا د نورو سړکونو نه مخکې یخ وهي، معمولا د نورو سړکونو نه وروسته یخ وهي. سم ځواب دی معمولا د نورو سړکونو نه مخکې یخ وهي. راځم اته شپېتمې پوښتنې ته. د موټر چلونې د محکومیت او د ټکرونو اړوند امتیازات څو میاشتې ستاسو د چلونې په سابقه کې پاتې کیږي؟ یعنې کله چې تاسو ټکر وکړئ، کوم ریکارډ چې ستاسو بیکګراوند ته ځي هغه تر څومره وخت پورې پاتې کیږي یا ثبت پاتې کیږي؟ 40 میاشتې، 48 میاشتې، 36 میاشتې. سم ځواب دی 36 میاشتې. راځم نهه شپېتمې پوښتنې ته. کله چې ترافیک سست وي او تاسو اړتیا لرئ مخکې له دې چې څلور لارې ته ورسېږئ د اورګاډي پټلۍ یا ریل روډ ټریکس څخه تیر شئ، څه باید وکړئ؟ په پټلۍ باندې انتظار وباسئ تر څو د څلور لارې څراغ شین شي. تېرېدنه پیل کړئ کله چې مخکینی موټر له پټلۍ څخه تیر شي. مخکې له دې چې تګ ته ادامه ورکړئ انتظار وباسئ تر څو په بشپړ ډول د پټلۍ څخه تیر شئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې تګ ته ادامه وکړئ یا حرکت ته ادامه ورکړئ
انتظار وباسئ تر څو په بشپړ ډول د پټلۍ څخه تیر شئ. یعنې که د پټلۍ څخه نشئ تېرېدی باید تاسو حرکت ونه کړئ. او یومه پوښتنه، کله چې د سره څراغ سره فلش وي، یعنې په خپله دا سور څراغ لګیږي او ګل کیږي، تاسو کله کولی شئ تاو شئ؟ وروسته له دې چې په بشپړ ډول ودرېږئ او د تاوېدو مخکې ډاډ ترلاسه کړئ چې هیڅ ترافیک نشته. هیڅکله نشئ کولی چې د سره فلاش څراغ سره تاو شئ. یوازې له یوه لوري سړک څخه بل یوه لوري سړک ته تاوېدای شئ، یعنې د یو طرفه سړک څخه بل یو طرفه سړک ته تاوېدای شئ. سم ځواب دی وروسته له دې چې په بشپړ ډول ودرېږئ یا ودرېدئ او د تاوېدو مخکې ډاډ ترلاسه کړئ چې هیڅ ترافیک نشته، یعنې تاسو په خوندي ډول تاوېدای شئ. یوسف زی سکل ټیک ته ښه راغلاست. که غواړئ چې په پښتو ژبه باندې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ټرافیک قوانین زده کړئ په عملي بڼه او په نظري بڼه، تاسو کولی شئ چې زما چینل ته راشئ او دلته په دې چینل کې په پلای لیست باندې کلیک کړئ. په پلای لیست کې تاسو دپاره یو نوی ټریننګ ما پیل کړی دی چې په دې کې تاسو کولی شئ په عملي ډول سره د بیهایند د ویل او پرمټ دپاره مهارتونه ترلاسه کړئ. دلته که راشئ په دې باندې کلیک کړئ، دلته وګورئ مثال دا د پښتو ژبې دپاره دا معلومات دي، دا ټریننګ دی چې مثال تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ تشريح ده او انځورونه دي، ویډیوګانې دي، پوښتنې دي. که دلته وګورئ تاسو په دې چینل کې دا مثال د انځورونو برخه ده او دا مثال د تشریح ده. مثال تشریح، مثال هر سوال تشریح شوی دی او بیا یې په عملي ډول سره تاسو کتلی شئ. مثال دلته دا انځورونه دي، په انځورونو کې ښودل شوي دي او دا عملي ویډیو ده چې مثال تاسو کولی شئ په عملي ډول سره وګورئ. که تاسو په دې اخره برخه کې راشئ دلته وګورئ نو پوښتنې او ځوابونه په دې کې هم شامل دي. که چېرته مو دا ویډیوګانې خوښې شوې او مثال تاسو پوهیږئ چې نور هم دې ویډیوګانو ته اړتیا لري چې په امریکا کې د ټرافیک قوانینو باندې پوه شي، نو دا ویډیو حتما د هغوی سره شریکه کړئ.